کاکا ما دینو زینیم اینجا سیل ما را زده در سرک مردم تیر میشه، موترهای شخصی مردم میای، هر کس که کمک میکنه یک سه چهار خانه در لب سرک چپه شده اونها را میده. در قریه که کس خانهش خراب است، بیرون است، سور کس پرشانش نمیتونه، کس آمده نمیتونه، راه خراب است. ما خانه زندگی نداریم، دینش رو یک دشت تیر کردیم، نه سیاست نه خانه ما معلوم میشه، نه مرد ما معلوم میشه، نه زن ما معلوم میشه، کل گم نیست است. حالا ما از خود خبر نیستیم که در کجا هستیم، در کجا سیاست ما در کجاست، خود ما در کجاستیم، مرد ما در کجاست، خانه ما در کجاست. سیل آمده این حال باز زیاد شده میره، خانه ما بیرون است. دوستانو سیل وار په وار باندې تاسو سیل اینو سعی کردم میتونیم فهمیدیم اونجا خانه ما ماست، خانه ما رو سعی میتونیم. در قریه پیش ما کسی نمیاد که شما چی میکنین، چی خوردین، دین استال را ما نون نخوردیم. دین استال را ما نون نخوردیم، به نه وقت ما کس نون میاره نه میگه که شما نون خوردین یا نه. دیمی بغل سرک ما پارسل میده خلاص است. ما هر چی میدیم که موتر گیر کنیم موتر نیست، میره گم میشه، نه از خودگیست نه دیگه است نه دیگه است. روز کس هیچ کمک تا بالقت ما کس نشده، هیچ چیزم نشده. سیاسرهای مال در سردفس مردم میگه که خیمه میده، دیگه میده، دیگه میده، کلش در باران شیشته نفر نیست، هیچ کس نیست که به همزوق کمک کنه. خانه ما رو کلی دیده میتونه، ولی و سوال و کماندان هر کس آمده میتونه دیده میتونه، نفر دم شیشته نمیتونه، انسان دم زندگی کردن نمیتونه، هر کس ما ببیندش. ولی اینجا این خود رقم نمیشه که شما لب سرک ببینید مردم قریه را در داخل قریه که از داخل نمیتونه، چون که چپلق مردار میشه، کالا مردار میشه. باید مردم خود تا نظر خود بگیرن. دوستانو ډیر دردونکې خبره وکړه. ولار یو چې راځي پاک بوټونه یې په پښه دي، پاکې چپلکې او کالي یې دي، د موټر څخه نه راکښته کېږي، زموږ خواته نه راځي او زموږ د دردونکي ځورونکي او کړونکي حالته څخه ځان نه خبروي، ځکه چې د ده کالي مردارېږي، د ده چپلکې مردارېږي. موږ چې د هر څه دوستان راځي موږ د هغه یوه خبره ورته کوو چې د پاخه سړک پر غاړه باندې کومکونه مه توزیع کوئ، لاندې کلو ته ورته تاسو ورته ګورئ دا دیوالونه او پاڼونه اوس وار په وار باندې اوبه ډېرېږي. دا نو یوازې نه دی، دوه برابره اخواته پر کورو باندې اوس را روان دی. هو زمونږ کور در روان دی، دا اوس دوی مونږ د کورونو نه تښتېدلي یو، ټول وتلی یو، څوک په کور کې نشته. څوک اوس خو به ستاسې کور څوک نه وي دغسې؟ نه کور کې والا په وزې د شان هغه ټول مردار سوي دي. اوس سي تقریبا موږ چې دلته ورته ولاړ وو تقریبا څو دا تیز باران هم تاسو وینئ دوستانو چې دا د تیز باران هم اوري، دا د اوبه هم وار په وار باندې ډېرېږي. دا اوس هم دغونجې حیوانات راوړله دا خوا څخه چې بیخي بې حسابه څخه غوایي و پسونه، میږي، بوزې، حیوانات بیخي دا ټوله دغه په ډکه وه د حیواناتو څخه. دا اوس هم دا خوا څخه راوړله. موږ والا ما یو دوه دانې ماشومان دي جناکیان دي، واړه واړه دي، یو د 3 میاشتې دی، یو کلن ده. پرون راسې په باران کې هغه پاس پروت ده، پوه شئ. حکومت وایي چې خیمه ورکړي یو شی بل شی، تر 2 ساعته پورې زموږ خیمې را رسېږي. چې خیمې را ورسېده نه خیمې شته، هېڅ هم نشته، زموږ کورونه هم ختم شوی. 2 ساعته پورې زموږ خیمې را رسېږي. تا ته در کومه چې خپل هر ځای چې د زړه وغوښتي حالت یې ودروه خیر سي. او نه زموږ کورونه هم ختم شوي دي، سره د کمپلې دغه شان. پرون رئیس دغه یو کمپلې راکړی، دغه دم په ځان اچولی، نور کالیم سر وخوړو، کورونه هر شی ختم شو، پوه شئ. برتون کمک نشده دغسې ټول دا سیل دا ایره خو سیل هم برده خودت ایره خو سیل هم برده. ما ورور خپل ما ورور سیل بسم الله الرحمن الرحیم. از ما وقتی که به سیل آمد یک بچگک کوچک من ریزگک یعنی سیل این بچه هم سیل برده، یعنی بچگک بود کشیده ایمش به این دستیری را زد و دیگه از پشت سر ما خود انداختم پشت سر این مرز و این قوچی برابر شو، همین قوچی هر دوی مرا بالا کو، همین نفرا کل شاهد است، همین نفرا می‌بینیم یا کل شاهد است. دیگه ما کشیدم باجی ما چه کردم مسابقه کردم، دیدیم که سلام این مرکه یک صدا که آقا که توستی ما هستم، این دین فضل خدا نجات پیدا کرد. حالا دبی بدن از یالا یک رقم درد اومد، این چیزا رو پیدا میکنه. دیگه نه دیروز 2 روز یا 3 روز میشه که ما هیچ نون من نخوردیم، هیچ حالات ما خراب است. اینجا خانه ما کل ویران است، سیاست‌ها ما خبر نداریم که سیاست‌ها ما کجا دی باران بابا ما کلش خراب. دیگه حالات ما بسیار خیلی خراب است. اینجا کمک ما خراب شده بود اونجا ما تا آخر کاریر رفت. همین کمک ما دمی سای پول میگه که این کمک ما ده اونجا بالا سای پول که ما رسیم اینجا هیچ چیزم نیست. هیچ چیزم نیست. ما پیشتر جماعت که تو بیا یک دفعه کمک نکرد. حالات ما رسید که فهمیدی که اون سیاست‌ها ما کل بالا افتاده اون میگه سیاست‌ها ولی دین فاتر دم نثار تا پاپ ده.
اما سر تپا اون هر کس که میگه میگه از خانه بر بین که آلمان که هیچ خبر نیست. نه انشالله تا 2 ساعت انشالله تا 2 ساعت یا 2.5 ساعت تا 2 ساعت انشالله میرسه تا اینجا رسید بخیر ما تنظیمش میکنیم زنده باشه. زنده باشه تشکر. ما تنظیمش میکنم اونجا لیست ماندگی لیست ما دینا روز آه. چه سرویر کردی به دست خودت بیتم همونجا برای اولادای خودت همونجا زنده باشه قربان بخیر باشه. خیمه را چیز تشکر. ما حالا شوق خاطر به خدا فهمیدیم طول ما مریض شدیم. دوستانو دا کالو دا دغه ته وګورئ دا وضعیت ته وګورئ یعنی میا همون روز که سیل آمد ما رو خودم ما رو یک پدر کلانم است و یکی برادرم بیرون ما خودم از مایبند دو کشیدیم اینیار کل شو بردی نیو قطمو یک مادر دیدم مایبند خانه بند مونده بود 2 ساعت که ما رو سیل مو برد از بالا سر بام بر ما و یک بچی کاکای ما سوریشته رو بر ما سر بام انداخت ما رو برشته بالا کرد سر بام دیگه تولی ما تک بود بعد از او اونجا خانه پخته کاری از کاکای ما بزدو ما رو برد تا شب خفتن اونجا بودیم باز نصف مردم خود دیگه یک بابایم بینی بیر کشیدم خودم که ملواز آن خفتن تاریک شو با طرف بالا رفتم در خانه خود قلب کردیم در خانه مو هیچ چیزم نمونده نه کالا مونده نه قالین مونده نه توشک مونده کلگیش خراب شده از مز بیارم من فهمید مگه ریزاست این سیلش زاد فهمید معکم پشت فهمید بردش بیخیش گم که اینمیو کل شاهده بیخی معلوم نمیشه هیچ معلوم نمیشه سرش معلوم نمیشه باز اونو طرف سنگکاری شده بودم جوی فهمید اونو سنگکاری خود بند کرده بود که میدیش فهمید حالا منو گوشاش دپ از فهمید بود بیخی دیگه حالا بیچاره رفت استر سر تپه را گم که مرا نه د خدای پاک ساتنه داسې ده دوستانو دا ماشوم اوبه وړی دي دا بابا ځان پسې ورچولی دی دا راکښلی دی چې دا راکاږي دیم پسې ور وړی دی بیا نور راځي دا بابا و هغه پسې راکاږي بس د خدای پاک ساتنه بیارم هم که تمیزی جوره بود بیارم کمک مقاومت که سیل که زیاد شد دیگه زدش دا دوستان تاسو ورته وګورئ د اوبو ور په ور دا لارې بنده کړې ده موږ نو تر هغه وخته پرې دلې ته ولاړ وار بار بس ما اینمی جا پیدا میرم اینمی سیلا باشه ما خطر است باید ما یک نمره بده یا چیزی که ما کمک کنه که ما از این خطر بد شیم خانه ما از طرف بالا سیل میال باز از طرف آمده است بالا خانه رو قلب کردیم مال که دې خواته داسې راسه هغه نفر چې بوچ راکاږي هغه پکې بارانم وار په وار بارانم دی دوستانو همته دا زموږ دغسې ژوند دی تر څو وګوره دلته بیا دا کاکا بیا هم دلته دا بوټي د دې ځای څخه نو داسې بېاحتیاطي چې کوي نو خود به وی دې نسي کاکا جوړ په خیر څه دی دا هغه ماشوم دې وراچولی دی دا یې اوبه یې ونیسي نو راوځه د دې خواته راسه پر دغه حالات باندې دوستانو تاسو ورته وګورئ دی په دغه کې راوځه زوی راوځه دا اوبه دا دې وار په وار باندې ډېرېږي چې داسې نسي چې وي داسې اوبه دې وي هغه ښځې او کوچنیان هم تاسو ورته وګورئ دغه کې دغسې حالات دی د یو کلي څخه یوه طرف ته ځي د بل کلي څخه بل طرف ته ځي د بل کلي څخه بل طرف ته خدای دې رحم وکړي خدای دې رحم اوبه هم وار په وار باندې دا دې ډېرېږي دوستانو لارې هم بندې کړي دي موږ هم په اوبو کې باندې ښه دی موټر ملا د خطره څخه خلاص دی انشاءالله موټر مو پر یو څه لږ په محفوظ ځای کې دی دا دی دوستان تاسو ته دغه ځای اوس هسې ونړوئ دغه ځای اوس هسې تر دغه ځای پورې دا دغه رقم تر دغه ځای پورې ټوله مځکه وه دا اوس یې وار په وار باندې دغه ډېرېږي اوبه ډېرېږي اوس دا اوس چې موږ رالو دغه ځای کې اوس سوی وي دا موږ چې اوس دلته ولاړ بس خدای دې رحم وکړي